امرالله صالح د جمهوریت د سقوط یو لامل د افغانستان پارلمان و. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د جمهوریت حکومت کې د ولسمشر غني لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي چې د کله د کورنیو چارو وزیر و نو د وزارت په وخت کې د ولسي جرګې مشرانو جرګې او ملي شورا د برحاله او مخکني وکیلانو د تجارتي تاسیساتو او شخصي محافظت په موخه 12,500 سربازان او د ساتنمن پولیس د ساتونکو په توګه ګمارل شوي وو. صالح پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د عدم اعتماد رایه او استهزاء او د باجګیرۍ او وزیرانو باندې د فشار وسیلې وي او له همدې لارې به یې په وزیر خپل فرمایشونه منل. نوموړي ویلي د افغانستان اوسني وضعیت کې د دواړو جرګو د وکیلانو رول څرګند دی. صالح زیاته کړې چې د ولسمشر غني د وروستي ځل لپاره هم د دیو د راټولولو هڅه وکړه، خو دیو د خپلو عادتونو له مخې راټول نه شول. دوستانو، دا د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.